د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د دلویا د سلواغې د اجتماع د 2023 میلادي کال د فبروري میاشتې 19 منټې سره سمندري روانه خبري غړې درته زه سیر احمد ساحل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. یو روسي پانګوال غواړي د افغانستان د نفت او غازو په برخه کې پانګونه وکړي. د غور کابل لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. او نورستان کې د غره ښویېدنې له کبله خلکو ته درانه مالي او ذهني زیانونه اوښتي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. یو روسي پانګوال غواړي د افغانستان د نفت او غازو په برخه کې پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ العدین شهاب الدین دلاور له روسي پانګوال سره وکتل. د کانونو او پټرولیم وزارت په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د روسي پانګوال د خپل شرکت د تجربې او فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي او ویل دي چې زموږ شرکت له یو سره 20 کلونو را پدې خو په ایران، عراق، سوریه او تاجکستان کې فعالیت لري او د پرمختللو وسایلو په درلودو سره چمتو یو چې په افغانستان کې هم کار وکړو. هغه دغه راز غاز او کثافاتو څخه د 150 میگاواټه برېښنا تولید خبره کړي او د افغانستان د نفت او غازو په برخه کې پر پانګونې لیوالتیا ښودلې ده. د غور کابل لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د غور د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د غور کابل لاره د واوري اورښت له امله تړل شوې وه، بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي عبدالکریم ابو شعیب رسنۍ ته وویل چې پرون په بکک او کرکان کوتل کې د واورې د اورښت له کبله د غور کابل لویه لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې وه، بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. ابو شعیب زیاته کړه چې ټاکل شوي ټیمونه دغه راز په دغه لاره کې استعار مسافر هم ژغورلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال هم په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. او په نورستان کې د غره ښویېدنې له کبله خلکو ته درانه مالي او ذهني زیانونه اوښتي دي. د نورستان ځایي چارواکو د دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له کبله خلکو ته درانه مالي او ذهني زیانونو د اوښتو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق بیان رسنۍ ته وویل چې دغه پیښه د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تدین درې په نکره کلي کې رامنځته شوې ده چې له کبله یې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د نوموړي په خبره لومړنۍ معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې د استوګنې 20 کورونه تر خاورې لاندې شوي چې تر اوسه د 15 تنو جسدونه موندل شوي او د نورو جسدونو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. سرچینې زیاته کړې چې دمګړۍ لا هم یو شمېر کسان تر خاورې لاندې دي او کېدای شي په دغه پیښه کې د مړه شوي کسانو شمېر نور هم لوړ شي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت. لوی الله ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.